په یوه کوچني او ښکلي کلي سبجپور کې چې د کروندو شنه رنګونه تر لیرو لیرو پورې خپاره وو او د سهار له راختو سره به د مرغانو چغار د هوا په غیږ کې انګازې کولې. د کلي په مرکزي سړک هره ورځ یو کوچنی ټیله ولاړ و. دا کوم عادي ټیله نه و، بلکې د ټول کلي ویاړ او ښکلا ګڼل کېده. پر همدې ټیله یو بوډۍ انا کښېناسته چې د خپلو سبزیجاتو بریانیو له امله ډېره مشهوره وه. هغه سړک ښار له کلي سره نښلاوه. پر هغه به ټراکټورونه په درز تېرېدل، موټر سایکلونه به غرغره کول او پلي مسافر او بزګران به تل راتلل او تلل. د انا ټیله یو زوړ لرګین ګاډی و چې پرې به لوی دیګچې ایښې وې او له هغو نه پورته کېدونکې خوشبويي داسې وه چې خلک به یې له لرې نه هم خولې ته اوبه راوستې. د انا عمر شاوخوا 70 کاله و، سپین ویښتان پر سر زوړ دستمال او پر مخ ژورې ګونځې چې د ژوند اوږده کیسې بیانوله. خو د هغې په سترګو کې لا هم یوه ځانګړې ځلا موجوده وه، د سخت کار او رښتینولۍ ځلا. هغه به سهار وختي لا چې په کلي کې تیاره خوره وه له خوبه راپاڅېده. په خپل کوچني خټین کور کې به یې اور بل کړ. تازه سبزیجات به یې مینځل، سره ګازرې، شنه مټر، تازه شنه لوبیا، کچالو، شمله مرچ او کله ناکله ګلپي هم. بیا به یې په خالص کلیوالي غوړي کې مسالې سره کولې، زیره لونګ، دارچیني، الایچي او هغه پټ مساله چې هغې ته د خپلې مور لخوا په میراث پاتې شوی و. وریجې به یې بیل په دم ایښودلې. د سبزیجاتو شوروا به یې تیاره کړه او په پای کې به یې پوړ په پوړ بریاني جوړه کړه. د پودینې پاڼې، د مستو خوږ خوند او د لیمو اوبه به یې ور اضافه کولې او هماغه جادو به یې جوړاوه چې د هغې بریاني بېسارې کوله. څوک چې به یې وخوړه نو ګوتې به یې ستلې او ویل به یې: انا جانې، دا خو د جنت خواړه دي. د انا ورځ ډېره بوخته وه. سهار 4 بجې به راپاڅېده، په کور کې به یې بریاني تیاروله، بیا به یې خپل ټیله د سړک غاړې ته ټیل وه. که به لمر و باران و، که یخ بادونه چلیدل، انا به پر خپل ځای کلکه ولاړه وه. څومره چې به لمر راوخوت، خلک به راتلل پیل کړل. بزګران به چې له کروندو راستانه شول نو ودرېدل به. انا جانې، 2 پلیټه راکړه. د ښوونځي ماشومان به د رخصتۍ پر وخت کتار ولاړ وو. انا، نن لږ زیات مرچ واچو. له ښاره راتلونکي مسافر به موټر ودراوه او پوښتنه به یې وکړه: دا هماغه مشهوره د سبزیجاتو بریاني ده که نه؟ انا به په موسکا هر چاته خواړه ورکول. 1 پلیټه یوازې په 60 روپیو او دومره ډکه چې نس به موړ شو. که څوک غریب و یا یې پیسې نه لرلې نو وړیا به یې هم ورکوله. او ویل به یې: زویه، علل لوی دی، رازه زویه وخوره. هغې به ویل. د کلي خلکو هغې ته د مور په شان عزت ورکاوه. د هغې له ګټې نه یې ژوند تېرېده. میړه یې کلونه مخکې وفات شوی و، زامن یې په ښار کې دندې کولې او کله ناکله به راغله. انا خوشحاله وه ځکه د هغې ټیله یوازې د خلکو نسونه نه مړول، بلکې زړونه یې هم سره نږدې کول. ماښام به چې تیاره خپره شوه، انا به خپل ټیله راټوله کړه. دیګچې به تشې شوې وې. هغه به ستړې ستومانه کور ته ستنېده او د الله شکر به یې ادا کاوه. د کلي خلک به ویل: د انا ټیله زموږ د سړک روح دی. د هغې بریاني له خوړلو پرته ورځ نیمګړې ښکاري. له لیرو کلیو نه به هم خلک د هغې د شهرت په اورېدو راتلل. د انا نوم ورځ تر بلې خپرېده. هغې به تل ویل: زما بچیو، دا خوشبويي د سخت کار د مینې ده. له لالچ نه هیڅکله خیر نه پیدا کیږي. الله چې څه درکړي په هماغه کې برکت وي. یوه ورځ پر سړک یوه لویه ځلېدونکې موټر ودرېد. له هغه نه یو ځوان راکوز شو. قیمتي جامې، ځلېدونکي بوټان او د سرو زرو ساعت په لاس و. د هغه نوم رمیش و، د ښار یو هوښیار سوداګر. هغه د انا بریاني وخوړه او حیران پاتې شو. وی ویل: انا جانې، دا خو د ښار له 5 ستوریزو هوټلونو نه هم خوندوره ده. دا پټ راز څه دی؟ که تاسو یې راته وایاست، زه به په ښار کې د رستورانتونو لویه سلسله جوړه کړم. تاسو ته به کروڑونه روپۍ درکړم. یو لوی کور، آرام ژوند، موټر، نوکران او د بوډاتوب آرام ژوند. انا په خندا خبره تېره کړه او وی ویل: زویه، دا نسخه زما د مور ده. دا یو امانت دی. ته هم زحمت وباسه، الله به درکړي. خو رمیش نه ستړی کېده. هغه به هره ورځ راتلو. د ستاینې خبرې به یې کولې، ډالۍ به یې راوړې، نوې جامې، میوې او کله ناکله به یې پیسې هم ورکولې. د انا زړه ورو ورو بدلېده. غربت ستړې کړې وه. شپه به یې په فکر تېره کړه. که رښتیا هم دومره پیسې ترلاسه کړم نو زامن به راوغواړم، کور به جوړ کړم، ټیله به پرېږدم او آرام به وکړم. دا خو یوازې یوه نسخه ده، پکې څه بده خبره ده. د کلي خلکو خبرداری ورکړ: انا جانې، ښاري خلک ډېر چلول لري. لالچ مه کوه.
خو لالچ د هغې سترګې ړندې کړې وې. بالاخره یوه ورځ انا راضي شوه. رمیش وویل نسخه راوښایاست، څه به همدا اوس د لکونو روپیو کڅوړه درکړم. انا هر څه ورته وویل، د مصالحو اندازه، د پخولو طریقه او د بریاني د پوړونو پټ راز. رمیش یوه درنه کڅوړه ورکړه او ولاړ. انا چې کور ته راغله کڅوړه یې خلاصه کړه، خو دننه یوازې زاړه کاغذونه، تیږې او اخبارونه وو. رمیش یو دوکه باز غل و چې له یوه کلي نه بل کلي ته ګرځېده او خلک به یې په لالچ لوټل. انا په ژړا شوه. د هغې تر ټولو قیمتي راز له لاسه وتلی و. اوس د هغې بریاني د پخوا په شان خوند نه درلود. خلکو به ویل انا جانې خوند یې لږ کم شوی دی. ټېله ورو ورو تش پاتې کېده. ګټه یې بنده شوه. د کلي خلک خواشیني وو او انا ډېره شرمېدلې وه. وروسته به ورځې تېرېدې، هغې بیا هڅه وکړه. نوې لارې یې وازمویلې، نوې طریقې پیدا کړې، خو هغه پخوانی خوند بیا نه راتلو. بیا یې خپله کیسه ټولو ته بیان کړه. زما بچیو، لالچ زه تباه کړم. کومه خوشحالي چې د حلال زحمت څخه راځي هغه رښتینې خوشحالي ده. وخت تېر شو، د انا ټېله بیا ورو ورو روانه شوه، د نوي بریاني، نوې هڅې او نوي زحمت سره. خلک بیرته راغلل ځکه د انا رښتینولي بیرته راګرځېدلې وه. د کلي خلک او ماشومان له دې کیسې څخه عبرت اخیست. عبرت دا و چې لالچ د انسان سترګې ړندوي او هغه څه هم ترې اخلي چې ورسره وي. خو کار، قناعت او رښتینولي د ژوند تر ټولو لویه شتمني ده. تل په زحمت باور ولرئ او له لالچ څخه ځان وساتئ.